نن موږ خبره کوو په پښتون ټولنه باندې. پښتون ټولنه کې بیا د قبایلیت رول او بیا د دې قبایلیت پر ضد د لطیف لالا چې کومې هڅې وي، او د دې سره سره به موږ دا هم خبره کوو که ځینې خبرې په منځ کې پاتې کېږي. زه کوشش کوم چې لنډې خبرې وکړم او ډېرې خبرې زه بیا کوېسچن آنسر سیشن ته پرېږدم. نو که ځینې خبرې بیا پاتې کېدلې نو تاسو به بیا مطلب کوېسچن آنسر سیشن کې بیا کولی شئ چې پښتونواله یا پښتونولي یا زمونږ چې کوم قبایلي نارمیټیو یا اخلاقي چې کومه بڼه ده او د دې اخلاقي بڼې په اساس باندې چې کومه ټولنیزه بڼه سوشل سټرکچرز را جوړ شوي دي، د دې څه ګټې دي څه تاوانونه دي. نو بیا به په دې باندې خبره کوو، دغه درې اړخونو باندې خبره کوو. دا یو خبره یاده ولرئ چې زه لږ کوشش په دا کوم چې قبایلیت څه شي ته وایي، قبایلي ژوند څنګه وي، قبایلي ټولنه څنګه وي، او بیا د هغې په رڼا کې موږ خپله ټولنه وګورو، پښتون ټولنه وګورو. نو په دې کې به لږ ټیکنیکل شیانو ته ځو، ټیکنیکل باس ته به ځو، اکاډمیک باس ته به ځو، ځکه چې زه په خپله دا فکر کوم چې شیان دومره ساده نه دي، شیان ډېر پیچیده، ډېر پیچلي، ډېر کمپلیکس دي، او دغه کمپلیکسټي به موږ انډرسټینډ کول یا د پوهولو کوشش کوو چې ځان پرې پوه کړو، نو هغه یوازې په یو علمي ژبه کې ممکن وي. عامیانه ژبه کې هغه توري، هغه ټکي نشته دی چې د ژوند دغه کمپلیکسټي راښکاره کړلی شي. نو ځکه بیا که ځینې داسې مطلب اکاډمیک ټرمز راتلل په منځ کې او تاسو پرې نه پوهېدلی، هلته خبره مطلب مخکې تاسو بیا آرګیومنټ نه شئ فالو کولی، نو بیا په منځ کې هم تاسو پوښتنه کولی شئ. دا لږ په ذهن کې یاد ولرئ. د هرې ټولنې چې کله موږ جاج اخلو، یو علمي د سوشل ساینسز د پرسپیکټیو نه چې موږ ګورو، نو دوه درې غټ اړخونه یې موږ ګورو. یو د هغې ټولنې سیاسي بڼه څنګه ده، اقتصادي بڼه یې څنګه ده، او سوشیو کلچرل چې ورته ویلی شي یا سوشل اینډ کلچرل چې کومه ټولنیزه او کلتوري بڼه یې ده هغه څنګه ده. نو موږ اوس خبره به دا کوو چې کله قبایلیت ګورو نو د قبایلیت دا ټول اړخونه به ګورو، نو بیا به موږ ته اسانه شي چې قبایلیت یا قبایلي چې کومه ټولنه وي په هغې باندې پوه شو. موږ د ټولو نه اول خو چې کوم دی که نه، قبایلي چې کوم ټولنه وي هغه تاسو ویلی شئ چې دې ته موږ په انګلیسي ژبه کې یو انارکیک سټیج هم موږ وایو یا یو انارکیک سوسایټي هم موږ ورته وایو. انارکیک سوسایټي هغه سوسایټیز وي چېرته چې ریاست نه وي را جوړ شوی، او ریاست چې را جوړ شي نو ریاست څه مطلب دی، تر څو چې موږ په دې تعریف هم ځان نه وي پوه کړي چې ریاست څه مطلب، تر هغې هم موږ په هغه سم نه شو پوهېدلی په قبایلي ټولنه باندې. انسان چې کوم بیا ارتقایي عمل نه تیر شوی هم دی، که تاسو دا د فوکویاما کتاب راواخلئ پولیټیکل آرډر اینډ پولیټیکل ډیکې، په هغې کې هم دا ذکر شوی دی چې انسان د هنټینګ ګیدرینګ سټیج نه را داخلیږي، یو هغه ته ورځي، یو زرعي ژوند ته یا مطلب سیټلډ ژوند ته ور داخلیږي. دلته بیا قبیلې را جوړېږي او هغه قبیلې بیا چې کوم دی قبایلیت نه اخوا بیا ځي، یو فیوډل آرډر راځي، او فیوډل آرډر نه پس بیا سینټرلایز سټیټ راځي. نو خیر موږ هغه لینیر آرګیومنټ نه کوو چې موږ ټول به هم د دې سټیجز نه هره ټولنه به تېرېږي. البته یو خاص سټیج دی د انساني ژوند، د انساني ټولنې په ارتقا کې قبایلیت یو خاص سټیج دی. د دې سټیج نه تقریبا چې څومره مطلب ماته معلومې ټولنې دي یا تېرې شوي دي یا ورنه تېرېږي د دې سټیج نه. راځو دې ته چې کومه ټولنه کې سټیټ نه وي هغې ته موږ چې کوم دی وایو چې دا قبایلي ټولنه ده.
سټیټ څه شي دي؟ سټیټ ته هغه وایي د میکس ویبر وایي چې سټیټ از ا legitimate monopoly over coercion. زه ورته وایم چې legitimate نه legitimized monopoly over coercion. مطلب دا دی چې انسانان چې کله په یو ټولنه کې اوسېږي، انسان کله هم د انساني ټولنې نه بغیر ژوند داسې نشي کولی چې سپیشیز سروایول انشور کړي. انسان که چېرته د خپل سپیشیز د خپل نسل تسلسل غواړي، دی به په ټولنه کې اوسېږي. هغه د ارسطو خبره چې یا به خدای پاک وي یا به فرشته به وي، یا خدای پاک ګاډ وړوکي جي سره چې کوم وي، او یا به ځناور وي چې دی د ټولنې نه بهر اوسېږي. نو مونږ انسانان په عمومي توګه باندې، او زه وایم چې مطلب بیا کیدای شي لیونی شي، نو دی بیا وایي چې سارا له ځمه او هغه له ځمه، یا پویټیک امیجینیشن کې دی بیا وایي چې راځه چې یوه جوړه کړو جونګړه په ځنګل کې، یا انډر د گرین ووډ ټري او دغه شیان ولیکي که نه. هغه چې کوم د انساني ټولنه کې دننه دغه ستونزې او تکلیفونه وي او ذمهوارۍ وي، د هغې نه د تېښتې لاره په خپل امیجینیشن کې ګوري. خو د سروایول دپاره موږ په ټولنې نه بهر ژوند نشو کولی. اوس په ټولنه کې چې انسانان دي، او هر انسان چې کوم دی هڅه کوي چې خپل سروایول یقیني کړي، نو دی به ضروري خبره ده چې د نورو انسانانو سره نه یوازې دا چې کوآپریشن به کوي، تعاون به کوي، بلکې دا هم چې ځینې حدونه به راښکل شوي وي، کنسټرینټس به وي چې ته به دا کار کوې، دا به نه کوې، دا کار جایز دی، دا ناجایز دی. چې کله دغه دې ته موږ انسټیټیوشنز وایو د پولیټیکل ساینس په ژبه کې، په عام ژبه کې قانون، دستور، رسم و رواج، ایون کلچر، دا ټولو ته ته ویلی شي چې دا انسټیټیوشنز دي. دا څه قواعد، څه ضوابط، څه اصول دي چې هغه موږ ته دا ښایي چې ټولنه به څنګه منظم کوو، په کومو اصولو باندې، د چا به کوم رول وي پکې، د نر به څه وي، د ښځې به څه وي، د پیرنټس به څه وي، د بچو به څه وي، د ګاونډي به څه وي، څنګه به یو بل سره ټریټ کوئ. نو دغه اصول را جوړوو که نه، د دې اصول نه بغیر خو موږ نه شو کولی. دا ممکنه خو نه ده چې موږ ورسره ژوند وکړو. څه بنیادي داسې اصول به وي چې په هغې باندې زموږ کنسنسس وي، اګریمنټ هم وي سره پرې. هغه چې کوم دی که نه مختلف شکلونه اخلي. په یو قبایلي ټولنه کې دې ته وایي چې رسم، رواج، روایات. په یو داسې ټولنه کې چې ریاست راغلی وي، نو سټیټیوټري لاز موږ ورته وایو، د ریاست قانون، آئین، پلانا ډینګه، تعزیرات هند او تعزیرات پاکستان او پلانا ډینګه، دغه ریشنل لاز وي. دې ته میکس ویبر وایي چې ریشنل لاز وي یا ریشنل سټرکچرز وي. ریشنل دا مطلب نه دی چې هغه ټریډیشنل کوم دي، هغه ایرریشنل دي. هغه په خپل وخت کې، په خپل کنټیکسټ کې، په خپله یو ریشنل سټرکچرز وي چې انسانانو را جوړ کړي وي. نو دغه دود دستور چې کوم دی، دا څنګه راغلی وي، د کومه نه راځي؟ دا بنیادي توګه باندې د انسانان چې کله په یو ټولنه کې ژوند سره شروع کړي، د خپل چاپیریال په رڼا کې چې دوی څنګه بیهیو کوي، او د دوی چې کوم د هغه وخت عقل وي، د هر وخت خپل عقل وي، د هغه وخت عقل په رڼا کې دوی چې کوم دی یو بل سره تعلق را جوړ کړي، یا د یو خاص قسم بیهیورل پیټرن را ایوالو کړي چې زما دا ذمهوارۍ دي، ستا دا ذمهوارۍ دي، یو خاص انډرسټینډینګ را جوړ شي، او سوشل پریکټیسز وي. هغه ریکرینګ سوشل پریکټیسز چې کومې وي، هغې ته بیا ټولنه کې یو کانسنسس، یو اګریمنټ په هغې باندې را جوړ شي، او هغې ته بیا موږ وایو چې دا زموږ دود دی، دا زموږ دستور دی. اوس چې دا کوم دود، دستور، قانون، رولز، انسټیټیوشنز را جوړیږي، د دې دپاره څه خاص خلک یا ډله نه وي، یا یو خاص انسان چې ته به هلته ناست وې
او د تیرا خلکو ته به ته قانون را جوړوي چې د خور لور سره به چلند څنګه کوي، ته به چې کوم د ګاونډي سره څنګه چلند کوي، پراپرټي لاز به څه وي، د وراثت به څه قانون وي. نه بلکې انسانان د عمل چې کوم وو او یو خاص د پیټرن چې کوم وو، پیټرن ته زه اوس په پښتو کې څه ووایم، د بیهیویر د رویو هغه په وخت سره خلکو قبولې کړلې او هغې له بیا د ښه او بد معیار ورکړلو. مطلب که پیټریارکي وي، ښځه سبجوګیټډ وي، نو دا به یو ښه نظام وي، او که ښځه برابره وي دا به یو ابنارمل غیر فطري نظام وي. آنر کیلینګ چې کوم دی دا یو فطري کار دی، نه کول غیر فطري کار دی. دغه شان چې کوم دی که نه مطلب د ځمکې ریلیټډ چې کومې خبرې وي، د بیا مسکولینټیز او فیمینینټیز او چې نر وې څنګه خوی بدې وي، او میلمه سره به څنګه چلند کوي، د دوست سره به څنګه چلند کوي، د دښمن سره به څنګه چلند کوي، چې غلا وکړي څوک څه به کوي، ورسره مخ به ورتوروي که نه به ورتوروي، لاس به ترې غوڅوي که به یې نه غوڅوي. مطلب په دې اصولو باندې په ځینې قواعدو ضوابطو ځینې انسټیټیوشنز باندې یو اګریمنټ ایوالو شوي وي، او دې ته بیا موږ نوم لکه موږ پښتونواله ورته وایو، پښتونولي. یو قبایلي نارمیټیو آرډر هم را جوړ شي، مطلب یو کلچرل سمبالیک آرډر هم را جوړ شي، سمبلایز کوي شیان. مثال ته یو پریکټس به آلریډي کوې، خو هغه پریکټس چې ری انفورس کړي سوسایټي، چې خلک فالو کړي هغه پریکټس، نو د هغې دپاره یو خاص لینګویج راوړي، ژبه راوړي چې هغه پرې لیجټیمایز کړي، جایز یې وګرځوي، فطري یې وګرځوي، نارملایز یې کړي. لکه د هغې په هغه کې په ستاینه کې ټپې را جوړې شي، د هغې په ستاینه کې چې کوم دی که نه میتس را جوړ شي، او بیا هغه روایات هغه چې کوم سوشل پریکټسز دي هغه انګریزي کې چې ورته وایي چې مور آفن دین ناٹ، مطلب چې اکثر داسې وشي چې هغه ډیونیفای شي، اټریبیوټ یې کړي څه هایر اتھارټي ته، مطلب ډیواین اتھارټي ته، سوپر هیومن بینګ ته، چې ووایي چې لکه دا چې کوم دی که نه دا مطلب بس دا د زو استحکامات دي، او دا چې کوم دی که نه د بګوان احکامات دي، بیا مطلب پسې همغه چې کوم رسمونه رواجونه وي هغه راولیکل شولو، هغه یې بیا سنکټیفای کړلو، ځکه چې د دې رسمونو رواجونو تر شا بیا دویم چې کوم دی که نه هغه د سینکشنینګ اتھارټي پکار ده، چې دا رسمونه رواجونه خلک فالو هم کړي که نه، کمپلاینس ود لاز. نو تاله پولیس پکار دی، تاله فوج پکار دی، خو په قبایلي ټولنه کې خو پولیس او فوج نه وي، نو بیا څنګه سینکشن کیږي؟ یو طریقه یې دا ده چې دا سینکټیفای کړي، مقدس یې وګرځوي. دویمه طریقه دا ده چې زما سره څوک بد وکړي زه بدل اخلمه، نو خلکو کې یره وي چې که چاته تاوان ورسومه نو په بدل کې به تاوان را رسي، لکه څنګه چې په توریت کې لیکلي دي چې an eye for an eye, an ear for an ear and an eye for an eye, right؟ چې د سترګې په بدل کې سترګه او د غوږ په بدل کې غوږ. اوس دغه چې کوم قانون دی it was sanctified later on. It doesn't mean چې دا پریکټس کېدو به نه د هغې نه مخکې، خو sanctify یې کړو، ډیونیفای یې کړو، چې as if it is like you know a commandment from God. او بیا زمونږ ایمان دی او مطلب د بایبل منونکو خلکو ایمان دی چې بیا موسی علیه السلام احکامات د خدای پاک نه واخیستلو. So whether it was God or some human person who sanctified it, خو مطلب even چې کوم religious laws وي they have got roots in those agreed upon social practices. هغې کې دننه جړلې وي. نو دویمه لاره یې دا ده چې سینکټیفای کړي. دریمه یې دا ده چې په سم کیسز کې چې د انډیویژول سره ظلم زیاتې وشي نو دې لاړ شي، موږ اپریدي به ورته وایو چې غور یې په قوم کې وغوښتلو، په قوم کې غور وغوښتلو. غور مطلب ته کام ته ځې فریاد کوي ورته چې وروره ما سره ظلم روان دی، تاسو راپاسئ، دا سړی ډېر ظالم دی، زه هره لار کوم، هر ګودر کوم، زما ورسره هېڅ وس نه رسېږي. یو سړي چې کوم دی که نه بیخي هغه بیخي بروټل او بیخي نیکډ ظلم وکړلو، د هغې په کیسز کې هم تا سره ټول قوم
موبیلایز کېدی شي لښکر یې موږ چې ورته وایو. نو دا دریم طریقه ده د سینکشنینګ. دا تاسو به کتلو په تیرا کې وي د پلاني کور یې وسوځولو، پلانې ناغه کړلو، پلانې جرمانه کړلو، دا کار یې کړی و. څلورمه لار چې کومه ده، چې کوم روایات دي چې دا خلک څنګه دې ته مجبور کړل شي چې دغه روایات یا دا قانون یا دا رسم یا دا دستور ومني، هغه څلورمه لار چې کوم دی پبلک اوپینین دی، چې خلک به څه وایي. موږ وایو که نه چې که داسې مې وکړلو خلک به څه وایي. نو د دې یېرې هم خلک چې کوم دي که نه هغه د میجارټي اوپینین پبلک اوپینین نشي ماتولی دومره په اسانۍ باندې، ځکه که هغه دې مات کړلو او ته مسلسل ماتوې او ته اگزسټینګ چې کوم روایات سټرکچر دستور دي دې ته خطره جوړیږي، کم چې زموږ د ټولنې په تنظیم او د تعاون په راجوړولو کې یو لوی کردار ادا کوي، ته هغه شی ماتوې ورته. نو ظاهره خبره د خلک به چې کوم دی د دې خلاف بیا ستا خلاف کیږي. نو پبلک اوپینین هم ډېر غټ رول لوبوي، ځکه چې خلک بیا تا سره ژوند جواک نه کوي چې ډېر بدنام شي، تا سره خپلوي نه کوي، تا سره کاروبار نه کوي، تا سره مطلب کور کلی نه کوي. نو دا خو سینکشنینګ اتارټي ده. دریم بیا دا ده چې خلکو کې کله ډسپیوټس راشي، جنګونه لانجې راشي، یا چې کوم اگزسټینګ لا ده دستور دی، پښتو څه وایي، پښتونواله څه وایي، د دې د انټرپریټیشن دپاره تاله بیا چې کوم دی او ډسپیوټ ریزولوشن دپاره تاله بیا څه اداره پکار ده، هغې ته موږ جرګه وایو. اوس په دې ټولو د درې اړخونو کې که موږ وګورو د کوورشن چې کوم دا درې اړخونه دي، په دې کې تاسو ګورئ چې څه خاص اداره نشته دی چې یو خاص ډله وي دی به قانون جوړوي. په قبایلي ټولنه کې داسې نه وي، بلکې هغه روایات وي، ایوالف شوي وي، خلکو په دې باندې امنا وي، خلک بیا دا فالو کوي او د وخت سره سره چې کوم دی که نه هغه کم ارتقا راځي. بیا چې کوم دی که نه د دې تر شا سینکشنینګ اتارټي، څه پولیس، څه فوج، څه جیل خو نشته دی که نه، چې مخصوص خلک وي، مخصوص باډي وي، مخصوصه اداره وي او ستا دا کار دی چې ته به قانون پلي کوې، قانون به سینکشن کوې. دغه شان چې کوم دی که نه لکه په سټیټ کې چې د لا اډجوډیکیشن او ډسپیوټ ریزولوشن چې کومه اداره وي هغه مخصوص خلک وي، یو مخصوص اداره کې دننه تنظیم شوي خلک وي، لکه څنګه چې د پاکستان عدالتي نظام دی، سیول کورټ دی او سیشن کورټ دی او های کورټ دی او بیا پسې سپریم کورټ دی. نو مطلب یو خاص اداره کې یو خاص خلک په یو خاص طریقه اداره شي او د هغوی کار بیا دا وي چې دوی به اډجوډیکیشن کوي، دوی به ډسپیوټ ریزولوشن کوي، جرګې به چې کوم دی ریپلیس شولې په دې باندې. قانون چې ټولنه به د ارتقایي عمل د لاندې را جوړولې، د هغې دپاره هم خاص خلک وټاکل شولو چې دا به قانون را جوړوي. لکه مونږ اسمبلی جوړې کړلې، الیکشن یې کېږي او بیا خلک قانون جوړوي. او د قانون د پلي کولو دپاره هم څه ته چې مونږ اګزیکټیو وایو، اجرایه چې کوم هغه دی. نو تر څو چې ریاست نه وي راغلی په یو ټولنه کې، نو هغې ته مونږ قبایلي ټولنه وایو. اوس قبایلي ټولنې په دنیا کې په دوو طریقو باندې ماتېږي او ماتې شوي دي چې ماته څومره پته ده. یو دا یورپین ماډل دی، چېرته چې د قبایلیت نه خلک را ننوځي فیوډل آرډر ته، جاګیردارانه نظام ته، او د هغې نه بیا یو سینټرلایز سټیټ ورسره را جوړ شي که نه. زه فکر نه کوم چې د فیوډل آرډر نه به سټیټ ته وختو کې ډېر وخت تېر شي. پښتنو کې فیوډالیزم نه دی پاتې شوی چې زما څومره زه د پښتنو دا موجوده ټولنه ګورم او څومره تاریخ مې کتلی، جاګیردارانه نظام نه دی پاتې شوی. بیا د پښتنو قبایلیت څنګه مات شو یا څنګه ماتیږي، هغه بیا بله لار ده. هغه لار دا ده چې مطلب یو بهر نه ریاست راځي، یا په یو قبیله کې سم هاو په څه طریقه باندې
monopoly over coercion establish شي، power centralize شي، د ټولنې نه دا ټول functions په slowly and gradually اخلي او دې بیا چې کوم دی خواوشا نورې قبیلې هم ځان سره هغه کی په دې ریاست کې راننه باسي او د دوی چې کوم ټرایبل آرډر دی، ټرایبل اخلاقیات دي، ټرایبل سټرکچر دی، بهر نه سټیټ راشي هغه یې انجینیرنګ وکړي. عموما داسې هم شي دا میډل ایسټ که تاسو وګورئ کنفیډریسي اف ټرایبس را جوړ شي که نه، یو قبیله لږه زورور شي دا نورې قبیلې هم ځان سره راونیسي او بیا یو کایند اف پیټریمونیل سټیټ را جوړ شي. دا پیټریمونیل سټیټ چې کوم دی که نه دا نه داسې سینټرلایز سټیټ وي او دا نه بیخي قبیلوي نظام وي، خو هغې طرف له نه ځو. اوس راځو د پښتنو چې کومه ټولنه ده. د پښتنو ټولنه چونکې ریاست مونږه مطلب ورسره تجربه هم پاتې شوې ده په یو شکل کې یا په بل شکل کې، یا د افغان یو لوز ټرایبل کنفیډریسي وه، کایند اف پیټریمونیل ریاست به مونږ ورته ووایو چې کوم د احمدشاه بابا ریاست را جوړ شولو. بیا پکې برطانوي ریاست راغلی دی، د مغولو ریاست راغلی دی، هغه هم چې کوم دی که نه مطلب دومره سینټرلایز ریاست خو نه و، خو بیا هم او بیا برطانیه سامراجي ریاست چې ډېر زیات بیروکراټیک ریاست و، آل دو چې د هغه ریاست ډېر په طریقه باندې دلته صرف سټریټیجیک مفادات یې کتل زموږ په علاقو کې په افغان وطن کې، نو ترو فارورډ پالیسي راننوتل او منیپولیټ کولو یې زموږ دا نظام. په دې به وروستو خبره کوو چې بیا پاکستان څنګه منیپولیشن وکړو زموږ د قبایلیت د خپلې ګټې دپاره یې څنګه استعمال کړلو. نو دغه چې کوم زمونږ د پښتنو ټولنه ده، پښتونواله باندې زمونږ زیاتر زمونږ د ریاست سره ډېره اوږده او ډېره نږدې رشته نه ده پاتې شوې، نه د کابل د طرفه او نه د ډیلي د طرفه یا د اسلام آباد د طرفه هم. اوس به خلک وایي چې ریاست خو و څنګه نه و، هلته پی ناست و، ډېر بروټل ریاست و، ډېر داسې و داسې و که نه. نه هغه اکچولی چې کوم دی که نه ریاست زمونږ چې کوم ټرایبل سټرکچر و هغه یې انټیکټ وساتلو چې ریاست دا وکړلی شي چې دغه علاقه د دې چې کوم هغه سټریټیجیک پوزیشن دی دا د برطانیې والا هم داسې وکړلو او د هغه ریاست هم پاکستان هم دا وکړل چې صرف چې کوم دی که نه په اف سی آر به بیا راځو خبرې به کوو چې صرف ریاست اډمنسټریټیولی دومره موجود دی چې د ریاست چې کوم سټریټیجیک انسټالیشنز دي په دې علاقه کې د دې حفاظت وکړلی شي او خپل ایجنټان را جوړ کړلی شي او مطلب دا چې کوم سیکرټ سروسز دي دا پکې کار کوي. صرف هغه پولیسینګ کیږي او پولیسینګ هم د اف سی آر چې ورته وایي فرنټیر کرایمز ریګولیشن. فرنټیر کرایمز ریګولیشن کې کرایمز چې کوم دي که نه کرایمز هغه نه و چې تا به خپل تربور ووژلو، ته به ریاست به راتلو تاله به یې سزا درکوله، نه تا ته یې ویلي چې ته آزاد قبایل یې، ته آزاد ما پرېښیې، خپل وروڼه که وژنې او که خپل تربور وژنې او که خپل زوی وژنې او که ښځه وژنې، که د چا ځمکه نیسې او که مطلب قامونه په قامونه سره وژنئ، زموږ در کې کار نشته دی. تاسو به صرف یو کار کوئ چې د ریاست کم انسټالیشنز دي لکه سړک دی، پل دی، فوجي کم هغه سره هغه دی، نو هغې په کومه علاقه کې چې وي او هغه علاقه کې چېرته تاوان ورسېدلو مطلب سړک له پل له، نو هغه ټوله قبیله هغه خیل هغه کلان به یې ذمهوار وي. کلیکټیو ریسپانسیبلیټي د لاندې. اوس دا د کلیکټیو ریسپانسیبلیټي چې کوم قانون دی دا داسې نه دی چې د انګریزانو ځان سره د خپله راوړی و، دا زموږ په پښتنو کې و، تر اوسه پورې و. دا فاروق ناست دی له پته لګي به په تیرا کې به زه په 2006 چې لاړم مونږ دا د زمونږ اخري چې کوم کور دی زمونږ اخري دی اخوا بل خیل شروع کیږي، نو مونږ به د دې اخوا خیل ته نشو ورتللی ځکه چې ومې نه نیسي په دې کې چې یاره کم بل کم برخیل به د کم ملک دین خیل تاوان کړي وي او ما به پکې ونیسي. نو دا ډېر نارمل کیسه وه. بیا په دې کې چې کوم دی دا تراګرۍ یو لهر راشي او فوجي اپریشن راشي، نو زاړه چې کوم سټرکچرز دي هغه پکې تر ډېره حده پورې مات شي.
بیا اف سی آر چې راشي نو هغه ډېر ځان سره وخوځوي خرابې داسې یو ټولنه چې کومه یو ما درته دا ویل چې دا زموږ د ټولنې نه راغستي وو مطلب ډېر شیان داسې دي چې هغه زموږ د ټولنې پریکټیسز وو هغه یې انټیکټ پرېښودل زموږ دپاره څه سیول کوډ نه و زموږ دپاره چې کوم دی څه کرایمینل کوډ نه و د دوی د طرفه چې کوم انډیویژوال کرایمز دي اګینسټ انډیویژوالز اور اګینسټ یو نو سوسایټي چې هغه ریګولیټ کړي نه هغه نه و صرف کرایمز اګینسټ د سټیټ ور ریګولیټډ که نه نو دغه چې کوم دی که نه دا چې سټیټ کله موږ له داسې راننوتلو او پاکستاني ریاست هم داسې راننوتلو په همدې شکل کې هغه زړې چې کوم انسټیټیوشنل سټرکچر دی هغه زوړ انسټیټیوشنل سټرکچر یې د منځه یو نړلو پاکستان اف سی آر انټیکټ وساتلو د دې د لارې ریاست دا کول چې یو طرف لا زموږ چې کوم دا قبایلي بڼه ده د ټولنې دا یې مینټین ساتله ولې ځکه یې مینټین ساتله چې په قبایلي خلکو کې کله هم دا سوچ پیدا کېدی نه شي چې هیومن رایټس څه شي دي ډیموکراسي څه له پکار ده ویمن رایټس په قبایلي خلکو کې د هغه ضرورت نه وي په قبایلي خلکو کې چې کوم دی که نه په قبایلي ټولنه کې چې چېرته کلیکټیو ریسپانسبیلیټي وي چېرته چې ته په یو غټه ایکسټینډډ فیملي کې اوسېږي چې هغه فیملي چې کوم دی ستا د غور نیکه او د نیکه د ورونو ایکسټینډډ او هغې کې بیا ته responsible for crimes committed by any member of that extended family ستا په خاندان کې په تربورانو کې چې چا څه ګناه وکړله د هغې ته ذمهوار د قبایلي دښمنو قبایلي مطلب یو لوفر لږ خو به نه و په قبایلي ټولنه کې وروره چې کوم دی که نه کار به ونه تعلیم شته نه وروره مارکیټ شته نه نو څه به کوي نو بیا چې کوم دی که نه د هغه به هم ته ذمهوار وي نو ته ما ته ووایې چې تا څنګه سبق ویلو په دې ټولنه کې ته څنګه انجینیر پیدا کوې په دې کې ته چې کوم دی که نه یو ښه آرټسټ څنګه پیدا کوې زه دا تاسو ته ښایم چې څومره تاوانونه دې سیسټم موږ له راکړي دي او راکوي بیا زه د متبادل باندې لږې خبرې کوم دویمه خبره دا ده چې دا ځینې خلک یو مغالطه خوروي او دا زه غواړم چې به بیا بیا په هر ځای کې وکړم چې دا کومې اګالیټیرین ټرایبل اګالیټیرین سوسایټیز وي چې چېرته مطلب هایرارکیز نه وي د پاور هایرارکیز نه وي څنګه ما تاسو ته وویلو چې په پاور لیجیټیمایزډ موناپلي نه وي را جوړه مطلب دا دی چې هایرارکي نشته پاور ډسپرسډ دی په قبایلي ټولنه کې دوی وایي چې لکه دا دې کې اګالیټیرین سوسایټي دا انډیویژوالز ایکول دي او فیملیز ایکول ټریټ کېږي نو د دې مطلب دا دی چې انډیویژوالز آزاد دي دا بیخي غلطه خبره ده individuals are ruled or controlled through a tyrannical tribal code چې هغه یو انډیویژوال صرف په دې بیه باندې چیلنج کولی شي چې سوشل آسټراسیزم ته ځان تیار کړي خو سټیل ته نشي ځان ساتلی ته د تربور د هغه نه هغه چېرته غلا وکړله هغه چا نه قرضه وکړله موږ خپله په دې کیسو کې رالوی شوي او د هغه په سر کې به چې کوم دی که نه درویش دی ورور هغه استاذ دی ورور هغه د هغه تربور سره څویمه ده یا هغه خیل والا سره نه وروره ستا خیل والا دی هغه داسې کوي دا اوس د دوی مجبوري وي د ټرایبل موډ اف ایگزسټنس دا مجبوري وي چې داسې سټرکچر را جوړ کړي وختي چې ما تاسو ته وویل چې دا ټریډیشنل سټرکچرز نیسسرلی ضروري نه ده چې موږ وایو چې دا ایرریشنل دي نه ایرریشنل نه دي د هغه چې کوم یو خاص د هغوی کنټکسټ وي په هغې کې د هغوی د سیکیورټي پرپز صرف کوي چې انسانانو ته د ټولو نه بنیادي ضرورت دی نو بیا دا څه خراب سیسټم شولو خراب په دې معنی شولو چې مونږ پښتانه
یو خاص اوس موجوده وخت کې دا کولی شولو چې مونږه د یا کولی شو چې مونږه د دې نظام په ضد باندې مونږ یو متبادل نظام راوړو چې ریاستي نظام دی. و زمونږ بدقسمتي دا ده چې نن په خپله خپل ریاست را جوړ کړلی شولو او نه چې کوم دی که نه دا چې موجوده ریاست دی دی هم کله دا هڅه نه کوي چې دا پښتانه یو نوي ژوند نوي فکر له رامخکې کړي. اوس موږ ته ولې نوی ژوند او نوی فکر ضروري دی؟ انساني ټولنه په وړاندې ځي، مخکې روانه ده. انټرنیټ راغی، پلانا راغی، ډینګا راغی، ټولنې ډېرې په تیزۍ سره بدلیږي او مونږه په یو خاص کلیوال ټرایبل یا سیمی ټرایبل سټرکچر کې ناست یو. په دې اوس دا سیمی ټرایبل سټرکچر کې دلته مونږ خبرې کوو. سیمی ټرایبل په سنس دې کې چې یو طرف ریاستي ادارې دي، ریاستي قانون دی، ریاستي سینکشننګ اتارټیز دي، پولیس دی، عدالت یې دی. بل پلوله د پښتونوالي چې کوم رسم و رواج او دود دستور دی. ځکه پښتانه د دوو وجو له نه وو تیار، د دوو وجو نه نه وو تیار چې زه د دې سټرکچر نه راووځم دې بل ته. اوس هم دا مرجر چې کېدلو، اف سی آر د لارې کېدلو، د اف سی آر ختمېدلو، مرجر کېدلو، اوس هم ډېر خلک ناسټلجیک دي، وایي چې ازور سیستم ښه دی. وجه دا وه چې دې ریاست څه مضبوط او مخلص انتظامي ډانچه رانه وړلی شوله او دا صرف د دې ریاست کمزوري نه ده، دا ټول د تھرډ ورلډ کنټریز کمزوري وي. یو کرپټ نظام دی، مطلب د ولس د ګټې، د ولس د خواهشاتو په ضد روان نظام دی. نو obviously د داسې نظام نه خلک یریږي، تخته کوي. تاسو ګورئ چې زموږ په عدالتونو کې څومره کیسونه ځنډېږي، تاسو ګورئ چې زموږ بیروکراسي کې څومره کرپشن عام دی، تاسو ګورئ چې زموږ پولیس څومره مطلب همغه قانون ماتوي کوم چې دا قسم کړی دی چې دا به زه بچ کوم. نو بیا خلک وایي چې وروره زه خپل اختیار ولې یو د داسې کرپټ نظام په لاس کې ورکړم؟ قبایلي ټولنه کې خو زما سره اختیار و، ما چې کوم د خپل بدل به اخیستلو، ما به چې کوم د خپله. نو دغه یو ډېره غټه وجه ده چې اوس هم د پاټا ولس ډېر خلک نه دي خوشحاله په دې باندې. وجه دا ده کار ډېر ښه شوی دی خو امپلیمنټیشن یې ډېر سستۍ سره روان دی او ډېره کمزورې بیروکراټیک مشینري چې آلریډي بیروکراټیک مشینري ډېره کمزورې وه. زما خیال دی زه په دې باندې یو چپټر، یو کتاب مې خیال شته چې کار پې شروع کړم، یو چپټر ولیکم په دې باندې چې څنګه دغه چې تا دغه سټرکچرز راوړو، بیروکراټیک سټرکچرز، دا څنګه د خلکو هغه چې کومې تمې وي هغه نه پوره کوي. خیر، نو یو طرف له داسې ریاست او بل طرف له زموږ سره چې کوم دی که نه یو داسې ټرایبل کوډ چې هغه کې ستا د انډیویژوالټي، ستا د خپل شخصیت از یو فرد په حیث باندې د هغې ایکسپریشن نشي کولی. قبایلي کوډ دی اسټراسایز کوي، بې پښتو یې، بې غیرته یې، د مسکولینټي یو فکس تعریف وي، د ښه او بد یو فکس تعریف وي. که هغه ښه او بد هغه معیارونه ته نه فالو کوي، تا چې کوم دی که نه ټولنه در سره ژوند نه کوي، تا د کلي نه وباسي که نه. نو بل پلو هغه نظام اوس چونکې انساني ټولنه دغه چې کوم ساینس او ټکنالوژي ترقي کړې ده، نو انساني ټولنه چې کوم دی که نه ډېر په تیزۍ سره بدلیږي. نوي نوي قوانینو ته ضرورت وي او هغه صرف چې کوم ریشنل ادارې وي، ریشنل سټرکچر وي لکه ریاست، هغه د وخت د بدلونونو سره زر تر زره خپل اخلاقی معیارونه هم بدلوي، خپل قوانین، خپل قانوني معیارونه هم بدلولی شي په اسانۍ سره. قبایلي ټولنه کې خو اول بدلون په تیزۍ سره نشي راتللی، لکه انټرنیټ به څنګه قبایلي ټولنه کې ته جوړوي که نه. په قبایلي ټولنه کې ته نشي کولی چې سافټویر انجینیر ښه بهترین را جوړ کړي.
که د سټیټ قوت هغه نه وي ورسره، ملګرتیا ورسره نه وي. نو مطلب اول خو دا کېدی نه شي چې هلته راشي. تاسو وګورئ چې لکه دا انټرنیټ چې راغی د دې سره څومره څه نوم یې دی سایبر سپیس ریګولیشن دپاره څومره قوانین جوړ شولو په تیزۍ سره. آیا قبایل چې داسې یو مخصوصه اداره د قانون سازۍ نه لري، ټولنه دومره په تیزۍ سره ځواب ویلی شي او داسې وخت اکزیجنسیز ته؟ ما خو درته وویلو چې اول دومره په تیزۍ بدلون نه راځي په هغه ټولنه کې، ځکه چې د هغې موډ آف اکانومي چې کومې وي هم بیخي بدله وي. سوشیو پولیټیکل اسپیکټ خو یې ما درته وښودلو. د داسې ټولنو چې کومه اقتصاد وي هغه هم سبسسټنس اکانومي وي. سبسسټنس اکانومي دې ته وایي چې لکه پیسټورل او اګریکلچر اکانومي ده، دغه بهر پټې دی، دې پټي له بس ناست یم، دانې مې پکې شیندلې دي، خوا کې ورسره پیشتري ساګ هم کېږي، غوا مې هم ساتلی ده، چرګ هم شته دی، هام کېږي که نه. نو نور زه څه غواړم؟ ځمکه مې هم شته دی، ډېره ده، که تنګه شوله خوا کې دی بل پټي کې به بله کوټه واچومه، بیا څوک څه کوي محنت؟ او به صرف دی چې څه دی کم د سرپلس لیبر دی دی په خپله خوري. دا مطلب دی چې کوم دی مارکیټ ته نه وړي چې هلته یې خرڅ کړي او هلته نور ګوډز اینډ سروسز پرې واخلي. نو ډېر لیمیټډ غوندې ټریډ وي، وړوکي وړوکي غوندې ټریډ، عام داسې ټریډ نه وي. هغه ډېر هغه چې کوم زمونږ سیستم دی چې په هغې کې څه د ځمکې مالکان لکه مونږ پښتانه ورته وایو او بل چې کوم دی استکار او کسبګر دی، د هغوی سره یو داسې انډرسټینډینګ دی چې زه به زما د ځمکې نه ته خاوره وړه، هغه وړه سوري غله وړه، فصل وړه، او ته به بیا ما ته چې کوم دی که نه ویښته م را جوړوي او ته به ما غم خادۍ کې مغه کوي او قبر کاڼي له به م ته ځې او دا کیسې به م ته کوي، خیر خبر به م ته وړې راوړې که نه. نو دغه شان یو سمپل موډ اف پروډکشن وي. obviously په داسې ټولنه کې نه ټکنالوژي راځي او نه چې کوم دی ساینس راځي نه بله راځي. مونږه دا نه وایو چې د پښتنو چې څومره هم پښتونواله ده او پښتوني چې کوم اقدار دي او روایات دي دا ټول آوټډیټډ شوي دي، دا ټول د منځه وړل غواړي په شپه په شپه. نه، داسې کیدی نشي. ما چې درته وویل چې دا په خپله ریشنالټي لري، د هر علاقې د هر وخت خپل یو ریزن وي. نو قبایلي ریزن دی لکه ډیموکراسي یو ریزن دی د یو وخت، مارکسیزم یو خپل ریزن دی، ټرایبلیزم، فیوډالیزم، ارسټوکراټیک سیسټم، دا مختلف ریزنز دي د خپل وخت د سوسایټي د ریګولیټ کولو دپاره. نو اوس چې کوم د قبایلیت خپل ریزن دی هغه په خپله ویلډ دی په خپل کنټکسټ کې. خو قبایلیت چې موږ وایو چې بد شی دی ښه شی نه دی، نو هغه موږ په دې کنټکسټ کې وایو چې موږ په یو کمپیریټیو سنس کې خبره کوو، چې موږ یې کمپیر کوو د پرمختللو ټولنو سره. هغه پرمختللو ټولنو کې چې ریاست راغلی وي. اوس دا یو خبره بل هم زه کومه چې دا ځینې خلک وایي چې د جابر ریاست نه انارکي ښه ده، لکه داسې قبایلي دستور او پلانه انارکیک سیسټم ښه وي. Anarchic system would mean like the absence of state. خو زه د دې قایل نه یم. زه لکه هغه هابزین یم، تامس هابز والا چې کوم بنیادي هغه ده، هغه وایي چې نه، د انارکي نه دی ورته سټیټ اف نیچر چې وایي، او د هغه سټیټ اف نیچر د هابز سټیټ اف نیچر د ډېر هاربل دی. ضروري نه دی چې تاسو ټول ورسره د هغې سره متفق یئ. خو د هابز سټیټ اف نیچر چې ما څنګه ویلي دی او پرې پوه شوی یم او قبایلي ټولنه چې ما څنګه ابزرو کړې ده، ما ته څه فرق پکې نه پیدا کېږي. ما ته چې خپله ځواني را یادېږي په باړه کې چې ما تېره کړې ده، کالج یونیورسټي دور پورې، لکه هر وخت اټ واز لایک هغه هابز والا ټرم کې خبره وکړم چې اټ واز ا وار اف آل اګینسټ آل. ژوند چې کوم دی بې اعتباره و، ټرسټ سوشل نه ډیولپ کېدلو، ټرسټ صرف چې کوم دی که نه په یو مخصوص فیملی اینډ فرینډز سرکل کې به و، او چې کله ستا ټرسټ نه ایوالو کېږي ستا او خورېږي نه،
ته ستا مارکیټ ترقي نشي کولی ځکه چې هلته پراپرټي رایټس نه وي محفوظ. اوس چې زه په دې پوهېږم چې وروره ګټه زه کوم، محنت زه کوم، زه یې ګټم او زما ورور لوفر دی هغه قرضې کوي یا تربور مې قرضې کوي لوفر دی، زه به څنګه کاروبار وکړم؟ او که کاروبار کوم هم نو بیا خو به تربور له کوم هغه قرضې به هم پسې ته به خلاصوي، ما خپله خلاصې کړي دي خدای دې په خیر کړي. خیر نو ډېر بد حال کې چې کوم دی مونږه دا ژوند تیر کړی دی او په دې قبایلي اټ واز هوبیزین سټیټ اف نیچر. ښه اوس دې ته په اپسلوټ ټرم کې که مونږ وایو چې بد شی دی، ایون که مونږ یې کمپیر کوو نه د یو ماډرن سټیټ سره، اپسلوټ ټرم کې څه لا بد شی دی؟ هر هغه نظام بد نظام وي چېرته چې انګزایټي وي، انګزایټي چې ډېره وي. اوس په یو ظالم ریاست کې هم انګزایټي ډېره وي، پاکستان کې موږ ډېر یریږو، هسې یریږو وروره چې کوم دی که نه څه پته لګي اول خو دماکه مو ونه وژني، که د دماکې نه بچ شو وروره چې کوم دی چېرته به م یو خبره کړې وي چې موږ به نه وو پوه شوي هغه به د دوی خوښه شوې نه وي، یا به چې کوم دی که نه هسې بس د ماته زما مذهب دین به درته نه وي خوښ، د دین سره به زه اتفاق نه لرم، مطلب د وی دی انټرپریټ اسلام، دی به بریلوی وي زه به دیوبندی وم وروره هسې په هغې کې مې ډز ځانه پورته نه کړي، یا چې که هغه نه وي تربور خو وژني، مثال خبره لطیف لالا غوندې کې زورور تکړه سړی دې قبایلیت دې شیانو ښکار شو. نو مطلب جابر حکومت کې هم جابر نظام کې هم یروي، په قبایلیت کې خو مسلسل یروي. په جابر نظام کې بیا تاله یو هوپ وي ستا دښمن آیډنټیفای شي چې رژیم دی، که هغه مارکسیسټ رژیم دی او که هغه چې کوم دی که نه کم بله مونارکي ده، که هغه د مثال خبره د فرانس مونارک دی، که هغه د برطانیې سامراج دی، خو دښمن خو د واضح شو که نه آیډنټیفاید شول. نو بیا د دې دښمن خلاف چې کوم دی که نه پبلیک موبیلایز کول ارګنایز کول اسان دي، خو په قبایلیت کې خو دښمن نه وي معلوم، په قبایلیت کې خو داسې یو دښمن دی چې هلته پاور چونکې هغه دی نه، پاور خو مونوپلایز شوی نه دی که نه کنسنټریټ شوی خو نه دی په لاسونو کې، نو ته چا خلاف راوچتېږي؟ کومه خبره کوي؟ خیر هغه هوبیزین ما ځکه درته وویل چې داسې کله هم نه دي شوي، کله هم نه دي شوي چې د قبایلیت نه انسان چې کوم دی ډایرکټ یو ډیموکراټیک رژیم ته ننوتی وي، خو موجوده پیټرن دا دی تر اوسه پورې پیټرن دا را روان دی اکراس د ورلډ، دا په کلچرز پسې محدود ډېر نه دی، لږ لږ دی په لوکل هسټریز پسې، لکه یورپین ما درته وویل چې یورپینز د فیوډل سټیج نه تېر شو، موږ د فیوډل سټیج نه تېر نه شو. البته په اپسلوټ ټرم کې چې ورته وګورو نو هلته یره ډېره ده، دغه ریاست چې کوم دی که نه داسې ما درته وویل چې داسې یو ټولنه نشته دی چې هغه مطلب د قبایلیت نه ریاست ته راغلی نه وي یا را روان نه وي ورته، او چې کله دا کار وشي نو بیا په ډېر ډیټیل کې در سره نه ځم چې ولې نوی سټیټ، او بیا دا نوی سټیټ سره چې کله سټیټ راشي نو بیا ته د هیومن رایټس ډسکورس بیا راځي، چې کله سټیټ راشي بیا چې کوم دی که نه وروره ته به سوچ کوي، ګوره په قبایلیت کې چې کوم دی که نه مرسنریز وي، لښکرې وي، زما قبایلي لښکر دی ستا قبایلي لښکر دی، خو په هغه کې چې کوم دی په سټیټ کې فوج وي، پولیس وي، هغه تنخواه غواړي، ایڈمنسټریټیو سیټ اپ وي، بیا ریاست فردر چې کوم دی په سوسایټي کې وردننوځي، پینیټریټ کوي او د ویلفیریزم او نورې ادارې هم پکې را جوړېږي. نو دا خو چې کوم دی که نه په ریونیوز کېږي، ټیکسیشن نظام به راوړي، چې کله ته ټیکس ورکوې نو بیا به ته په سوچ کوې چې وروره زه ما دا پیسې چېرته ځي، چا له ځي،
نو بیا دغه ناره راپورته شي چې نو ټیکسیشن وداوت ریپرزنټیشن. نو چې چېرته ټیکسیشن نه وي هلته خو د ریپرزنټیشن سوال نه پیدا کېږي. څوک به دا خبره وکړي چې نه مړه هغه خو په خپله چې کوم دی که نه ټرایبل سیسټم خو اتینین ډیموکراسي ده. دا بالکل اتینین ډیموکراسي نه ده. زما خپله ذهن کې دا هم دی چې زه اتینین ډیموکراسي لږ ډیپلی وګورم. خو اتینز ډیموکراسي اټ واز ناټ ډیموکراسي ان دیټ سینس چې په کوم سینس کې مونږه ډیموکراسي نن ګورو په هغه سینس کې اتینز بالکل ډیموکراسي نه وه. که دا ډیموکراسي وې نو بیا به ساکرټیز لا فریډم اف سپیچ وي. خو فریډم اف سپیچ نه و. اتینین چې کوم ټرایبل کوډ و اټ واز ایکچولی یو نو لایک اټ واز د ټرنی اف د ټریډیشنز، د روایاتو جبر. نو په هره قبایلي سوسایټۍ کې اوس که خلک راټولیږي په لښکر کې کینی، په جرګه کې کینی او په کامل مونږ به ورته کام ویلو، کام به په باغ کې راجمع شو. باغ زمونږ هفتواره میله وه، بس مشران به ناست وو، دوی به بیا په کامن ایشوز باندې ډسکشنز کېدل او فیصلې به اخیستې شوې. هر څوک په هغې کې کېناستې شو. اوس دا کلم په دې معنی نه وه چې ته ایز ان انډیویژول ته آزاد وي. نه، تا د روایاتو دومره سخت جبر و چې روایاتو به تا ته ویل، ټولنې به تا ته ویل چې ټوپۍ به دې څنګه په سرې، ټوپۍ به په سروي که به یې نه په سره وي، ګیره به خرایې که به یې نه خرایې، واده به د چا سره کوي، د چا سره به یې نه کوي. انډیویژول چوایسز چې کوم دي هغه بیخي وونه. نو زمونږ انډیویژوالټي هلته نه ایوالف کېدله. دا صرف په سټیټ کې د ننه وي چې ته بیا سلولی اینډ ګریجولی ډیموکراټیک سټرکچرز لا ورننوځي. نو مطلب theoretically we can't even conceive of human rights without having states. But tribal دا مطلب دا نه دی چې په tribal society کې ستا human rights نه و، ستا right to life protected نه و. خو human rights زما مطلب په modern democratic human rights خبره کوم. دغه چې کوم دی که نه وجه ده چې زه دا فکر کوم چې پښتانه باید د ریاستي تجربې سره آشنا شي. دغه بره خلکو ته چې چا به ویل چې دا آزاد قبایل دي، دا د ټولو نه بد غلامان وو، دا ډېر بد غلامان وو د آزاد قبایل. دا مونږه د لطیف لالا زمونږه د عوامي نیشنل پارټۍ بیا داسې د نورو قومي مشرانو چې دوی دا غوښتل چې په دې فاټا ریجن کې دا چې کوم قبایلي سټرکچرز دي دا ریپلیس کو او دلته چې کوم دی مونږ ماډرن ډیموکریټک کوټ ان کوټ مطلب پاکستاني آئین او پاکستاني چې کوم پریکټس دی دا چې څومره ډیموکریټک دی تر هغې حده پورې دغه مونږه هیومن رایټس دغه ادارې مونږ راوړو. دا ادارې څه کوي؟ دا انډیویژولیسټک ادارې یا چېرته چې ټرایبلیسټک سټرکچر نه ته راوځي نو انډیویژولز چې کوم دي انډیویژولز دا په خپل ځان به بیا مطلب یو هیو ټو سټرګل فار یور سروایول. په قبایلي ټولنه کې خو ما درته ویلو چې وروره پټي کې د دانې اچولې دي او سبسسټنس اکانومي ده او که هر څنګه وي تره تربور دی ډېر دی او بس وروره چې کوم دی پروا مه کوه او سرې سترګې ګرځه که نه یو فیل ان دیټ کانټیکسټ تاله ضرورت ډېر نه پېښېږي چې زه ډېر محنت وکړم ایز ان انډیویژول. بس ورور دی هغه محنت کوي که نه ته به په تیاره ناست وي شریکه دا ورورولي دا اتفاق دی. هغه اتفاق او ورورولي ایکسټنډډ فیملی ساتل د دوی مجبوري وي ځکه چې انار کې وي سینکشننګ اتارټي شته نه پولیس نشته نو بیا به یې په ترز وي او په ورور او په وراره او په ماماز وي ګټې که نه. نو چې ته دومره مجبوره یې د خپل د لایف دپاره په خپل ماماز وي تربور او ترز وي په دې باندې ډیپینډنټ یې نو هغه د ترز وي تربور او ماماز وي که هر څومره د نه سړي بچی وي خو ته به چې کوم دی که نه څه ورته نه شي ویلی. سره چې وروره تا چې کوم دی که نه بله کیسه نو ځکه مونږ وایو چې سټیټ راشي دا انډیویژول آزاد شي لږ د دې ټریډیشنل چې کوم هغه دي برډنز دي د دې نه آزاد شي
اوس به خلک دا وایي چې دی خو چې کوم دی د هغه سره مخامخ کېږي یو جابر ریاست یې راوړلو مثال خبره پاکستاني ریاست چې کوم دی جابر ریاست دی نه زه فکر نه کوم چې د پاکستان آئین د اف سی آر چې بنیاد یې و په پښتونواله باندې په قبایلي سټرکچر هوبهو یې فالو کړی و په هغه سنس کې فالو کړی و چې سیول او پینل کوډ نشته دی او بس چې کوم ګورنمنټ انسټالیشنز دي سټیټ انسټالیشنز دي او سټیټ چې کوم د ډیفنس او د سکیپ ګوټینګ دپاره ته پکار یې بس ته به راځې سکیپ ګوټ کوي به دی ته به ځان حفاظت په خپله کوې وروره پولیس ما سره نشته دی وروره زما سره د جج تنخوا نشته ما سره یونیورسټي نشته دی ته ماله کم ټیکس راکوي چې زه تاله یونیورسټي درکړم دا خبره به بیا سټیټ کوي که نه نو ستا په سټیټ باندې دعوه نه وه په پاکستاني ریاست ستا دعوه نه وه د قبایلو دعوه به نه کړي دغه مشران زموږ پوهېدلو چې د پښتنو دعوه پیدا کوو په دې سټیټ باندې دې سټیټ مونږ چې کوم دی په بلیک هول کې رول کولو په بلیک هول کې پراته وو زما ریسورسز ایکسټراکشن روان وو خو زما په وطن باندې چې کوم دی که نه کبډۍ کېدلې خو قانون زه نه پروټیکټ کولم چې د خپل حق دپاره زه چغه پورته کړم چغه ګناه وه خبره ګناه وه خبره اوس په کراچۍ کې هم ګناه ده په اسلام آباد کې هم ګناه ده خو په هغه کې کفر و په فاټا کې کفر و که دلته ګناه وه کفر په هغه معنی و چې وروره ستا freedom of speech you are not entitled to freedom of speech constitutionally نه وې entitled ته constitutionally نه وې entitled چې right to association ولري ته constitutionally نه وې entitled to be represented مونږ به هغه ولیږلو دا به لږ اوږد کم خیر دی تاسو تنګېږئ ما اوس ماته ذهن له خبره راغله په دې باندې موضوع باندې په کار دی خلک خبرې کوي چې موږ له کلیرټي سره راشو اوس هم خلک خبره کوي چې مرجر خیل دی او فلاني خیل دی که نه نو لږه کلیرټي زموږ د ځوانانو ښه ده بیا چې کوم دی که نه اوس ما خبره کوم ځای کې فاروقه کوله ته زما نمایندګي څنګه نه وه ووټ به ما چولو هله موږ به ډېر خوشحالېدلو چې موږ له به لطیف لالا چې کوم دی که نه دا وکړي لطیف لالا به راته دا وکړي او دا چې کوم دی که نه ماته به څه پالیسي چینجز راوړي پلانا به راوړي ټینګا به راوړي او وروسته موږ خبر شولو چې وروره د قانون سازي کې دوی برخه نشي اخیستلی ځکه چې د پاکستاني پارلمان قوانین ایکسټینډیبل نه وو زما علاقې ته آرټیکل 145 46 وو که زما په خیال دغه دوه دي زما په خیال یا وټیور ملګري به یې بیا وګوري ښه نو زه به څنګه ګورن کېدلم پاکستاني ریاست به زه څنګه ګورن کولم تھرو پریزیډنشل آرډیننسز پریزیډنشل آرډیننس کې مطلب on whosoever's advice که advice د جی ایچ کیو نه راتللی او که د پرایم منسټر هاوس نه راتللی لیګلي پرایم منسټر هاوس نه پکار دی او دلته بیا د هغې نه پکار دی نو هر یو آرډیننس ایکسټینډ کېدلی شولو مطلب ما زرداری په هغه ټایم کې صدر و که نه زرداری په صدر مشهور دی دا نور صدران پته نه لګېږي د زرداری بس صدر دی که نه یعنې نور پاکستاني صدر لکه اوس یاره والله چې لږ زور مې دماغو باندې راوړم بیا راته پته لګي چې صدر خو دا ډېره ښه خبره ده چې صدر دومره کمزوري وي د زرداری چې کوم مضبوطوالی و هغه چونکې د پارټي چې کوم دی په پارلیمنټ کې رولینګ او د پارټۍ چیرمین و نو د دې وجې نه هغه بیا ترو پارټي ټول پاورز خو کانسټیټیوشنلي پاورز نه وو ورسره نو صدر چې کله ترو آرډیننس ایکسټینشن کوي یا مطلب یو قانون امپوز کوي په علاقو باندې نو صدر له خو ما ووټ نه دی ورکړی ډایرکټ ریپرزنټیشن خو مې نشته ورسره کړی ډېر انډایرکټ ریپرزنټیشن دی چې په هغې کې زه بیخي ډسانفرنچایزډ یم د وی هی از الیکټډ نو مطلب مې دا دی چې زما په قانون سازي کې برخه نه وه زه انریپرزنټډ وم د پاکستان په هغه کې په هغه حساب باندې چې زما ډسانفرنچایزډ وم چې زما ریپرزنټیټیوز زما قانون نه جوړولو زما دپاره
نو بې واکه خلک وو، دا د آئین یو حق نه ایکسټینډ کېدلو. پی ای با چې کوم دی که نه بس سړی اوچت کړلو، بس څه چل دی، بس د پلاني په سر کې مې اوچت کړلی، یا بس مطلب مړه بس اوچت یې کړی. دا به داسې به کیسونه کېدل چې چا به زنانه قبایل خلک خو زنانه بیا د دې هغه دا خو عموما ډاکټر له راولي، نو بیماره زنانه به چېرته به یې کېنولې وې، وروره چې کوم دی که نه خاصدار پرې راغلی، هلکه ته خو کمبرخیل یې، هسې به یې تربور وې، نه به یې لګېدې ورسره. سړی بوتلې هغه چغې والې چې ښځه مې هلته بیماره ناسته ده او په ګرمۍ کې ناسته ده، ما ورته ویې چې زه ګاډي رانیسم درله او تاسو راوستلم، نه بس ته اوس راغلی. نو داسې کیسونه به کېدل. نو ستا کومه وه ازادي، په کوم ځای کې ته آزاد پښتون وي، آزاد قبایل وي. آزاد قبایل خو به ته هله وي چې ستا رایټ ټو اسوسییشن وي. آزاد قبایل خو به ته هله وي چې ستا فریډم آف سپیچ وي. آزاد قبایل خو به ته هله وي چې ستا چې کوم دی که نه مطلب رایټ ټو ووټ وي. رایټ ټو ووټ ما چې درته وویلو چې هغه انسګنیفیکنټ و، څه پې چې زما د پارلیمان قانون ما ته نه ایکسټینډ کېږي، نو زما په ریپرزنټیټیو څه ښه. اوس په پاکستان کې خو په اسلام آباد کې خو خوله بنده ده د خلکو، ژبه یې بنده ده، خو نه د هغې خلکو دا آئین او دا قانون نه وي، دا تاله مارل سپورټ درکوي، دا تاله ډسکرسیو سپورټ درکوي. زه وروره زه خو نه وایم دا د پاکستان آئین وایي چې دا زما حق دی، ته یې منې که نه یې منې پاکستان، زه خو یې منم. دغه چې کوم مارل سپورټ دی، دا چې کوم ډسکرسیو سپورټ دی، دا تاسو له دغه آئین بیا درکوي. دا هغوی ته نه و، دا بیا چې کوم دا نوې ادارې راغې، د دې ادارو د لاندې به یو نوی سیاست راځي. هغه سیاست به وي د آئین پاکستان په بنیادونو باندې، هیومن رایټس، زما حقونه، ډیولپمنټ، زما ټیکسز چېرته ځي، فلانا ډینګا، یو هایر ډسکورس به را جوړ شي. هلته به څه و، کمبرخیل دی او ملک دین خیل دی او د پی ای د آفس پورې زموږ سیاست محدود و. د پی ای د آفس نه اخوا به زموږ سیاست نه تللو. هایر پالیټکس، هیومن رایټس، فلانا ډینګا، بیکاز مونږه د ماډرن د دې سټرکچرز نه چې ریلیټیو پروټیکشن ماته راکوي، د هغې نه یې بیستی وم. اوس راځو زموږ د مشرانو دې خبرې ته. زه ولې د لطیف لالا غوندې مشرانو ته، لکه ما بله ورځ سوچ کولو، چا سره مې خبره کوله، ما چې ته سوچ وکړه چې زه لکه په اووم شپږم کې ومه، ما سبق ویلو په باړه کې، لطیف لالا الیکشنز کول او زموږ د کلاس کړکۍ وه، د هغې کړکۍ نه بهر یو غټ ګراونډ و، په دې کې لطیف لالا جلسه وه. نو مونږ په دې کړکۍ کې د لطیف لالا کتلو او اورېدلو. This was for the first time that I saw him. Back in 93 something, 92, 91, 2, 3 داسې به و چې وړومبی وار ما دا ولیدل. د هغه ورځې نه زه چې دې پېژنم، بیا زموږ فیملي خلک هم ورسره انوالو وو. یو دوه ډېر تکړه کارکنان وو ورسره، یو جاوید افریدي په نوم باندې وو، یو د منصف افریدي په نوم باندې. منصف ته خدای وبخي، اوس څه وخت مخکې چا مړ کړلو. دغه درې ځوانان به ما لیدل، لطیف لالا به ورسره و. لطیف لالا هم هارډلي هغه وخت هغه زمونږ مطلب 40s مډ 40s کې به و د عمر، یا مطلب 48 سمثینګ داسې عمر به یې و په هغه حساب باندې. لطیف لالا به ما بیا لیدلو، نو ما صرف په دې یو خبره پېژندلې و، چونکې هغه وخت زمونږ سیاسي چې کوم کیمس و یا منظرنامه وه ډېره لنډه تنګه وه. ماشومانو چې څومره هغه وي دنیاوي، همغه دنیا کې به دې بیا ګوري که نه. نو زمونږ دپاره چې کوم د هغه لوکل سیاست و، لطیف لالا چې کولو، د ده سره چې کوم کشران وو، ډېر تکړه کشران یې روزلي وو. د بنیادي نکته دا وه چې دغه اف سی آر خاتمه، د پښتانو بنیادي حقونه،
د قبایلو چې کوم دی که نه د کلیکټیو اکاونټیبلیټي سیسټم بند، هیومن رایټس ایکسټینشن، پارټي ایکټ، مطلب هیومن رایټس کې بیا پارټیز هم راځي، بیا الیکشنز هم راځي، بیا ون مین ون ووټ هم راځي، بیا پکې چې کوم دی جنډر اکوالټي هم راځي، او بیا به الټیمیټلی آنر کیلینګ او د سپرۍ خلاف هم قانون راتللو که نه. یو خو د لطیف لالا زمونږ په قبایلو باندې زه فکر نه کوم چې ما درته وویلو چې د دې نه مخکې ما دغه سیاست دا زما حافظه ده په ارلی 90s کې دغه سیاست کول دا ډېر پروګریسیو سیاست و. اوس خو به یار څوک وکړي، دا ډېر سخت ګناه وه، ډېر سخت کفر و، ځکه چې هلته چې کوم ایگزسټینګ سټرکچر دی د پی ای او د گورنر او د دوی مراعاتونه او دا کیسې پکې ختمېدلې، ملکان پکې چې وروره د ده دسترخوان او د ده کیسې پکې ختمېدلې که نه. نو او پښتنو قبایلو هم په یو وجه یا په بله وجه باندې چې کوم دی چونکې هغوی ته هم ښودل شوي چې دا زموږ ډېر ښه نظام دی، هغوی نور نظامونه څه لیدلي دي، یا ما مثال خبره یا تا چې په تیراو په هغه کې راغه شو په ډیموکراسي، په ډیموکریټک سټرکچرز، په مارکسیزم، په دې کیسو باندې خو obviously د هغوی دپاره همغه ماډل دي، ما چې درته وایي چې هغه ماډل کار کوي and they feel satisfied ځکه چې هر څه بس هغه دي. خو چې کله ته د نورو سره ځان په کمپیریزن کې ګورې ته به بیا کوشش کوي چې یاره زه اوس ډېر وروستو پاتې یم. نو لطیف لالا ته دغه احساس کېدلو چې زما دا کام دغه ځوانان په یو داسې سټرکچر کې یې ډېر په اراده باندې اول د برطانیې رژیم ساتلی وو، بیا د پاکستان ریاست وساتل چې دوی ترقي نه کوي، د سټیټ سره یې ډایرکټ ایکسپیرینسز نه راځي، ځکه چې د سټیټ سره یې کله ډایرکټ ایکسپیرینسز راشي دې زړور کېږي. دا سټیټ چې په شیډوز کې کار کوي ډېر 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 خطرناک شي. سټیټ چې کله رڼا ته راوځي که نه بیا څه نه وي. نو په شیډوز کې هلته په یو بلیک هول کې لګیا و وروره. لطیف لالا دی چې کوم دی د دې مرجر په حق کې د اف سی آر د خاتمې دپاره چې ما ته یاد شي دا 30 کاله کم سیاست کړی و، زه دا فکر کوم چې لطیف لالا د هغه سیاست په هغه کې دغه چې کوم سپورټ او کوم موبیلایزیشن د مرجر په وخت کې وشولو دا هغه شعور و چې مالا یا تالا یا بل قبایل لا لطیف لالا او د لطیف لالا د ډلې او د سنګر ملګرو دغه شعور ورکړی و چې بیا په دې قبایلو کې یو مومنټم را جوړ شولو او مرجر یې وغوښتلو. لطیف لالا له بده مرغه ډېر بدقسمتۍ نه د همغه قبایلي اخلاقیاتو هم ښکار شو. په ظاهره دغه موږ به وینو چې هغه هلک راځي وایي چې دا زما دعوه کوي او یو قبایلي کیسه یې وکړله. قبایلي کیسه خو کلیکټیو ریسپانسیبلیټي ده که نه، چې کومه ریاستي طریقه ده هغه خو انډیویژوال ریسپانسیبل دی. زه خو د خپل ورور د پلار د زوی د عمل ذمهوار نه یم. دا خو په قبایلي نظام کې ته د پلار او د ورور او د تره او د ماما زوی ذمهوار یې. نو لطیف لالا همغه قبایلي چې کوم د ذمهوارۍ سټرکچر و په ظاهر هغې وخوړلو. البته زمونږ دغه قبایلیت په یو شکل کې په بل شکل کې زمونږ پښتونواله دغه سټرکچرز دغه اخلاقي اقدار ما درته وویلي چې د برطانیا نه رانیولي تر پاکستاني ریاست پورې دوی د خپلو سټریټیژیک ګټو دپاره د دې دپاره چې دغه خلک محکومه وساتل شي، د دې دپاره چې دغه خلک خپل حقونو ته ونه درېږي، دغه یو نظام قبایلي نظام چې بلا شکه زموږ د ټولنې پیداوار دی، خو ریاستونه راشي او ریاستونه بیا ترو داسې انسټیټیوشنل انجینیرنګ چې کوم یې دا د مرجر والا آئین پاس آئیني ترمیم وکړلو، دا انسټیټیوشنل انجینیرنګ یې وکړلو. نو د داسې لارو یې چې کوم دی که نه دا ټرایبل سټرکچر یې بند کړي، ماتې کړي. اوس آنر کیلنګ خلاف آنر کیلنګ زموږ ټرایبل نارمیټیو کوډ و، زموږ سوشل پریکټس و چې موږ ډېر سینکټیفای کړی و. ګوره یو خبره زه درته کوم، زه بلکل په ښکاره باید چې موږ ډېرو خبرې ډېر په ښکاره وکړو. حمزه بابا
موږ دپاره ډېر د قدر وړ دی. هغه په خپل خاص یو ریزن کې ژوند کړی دی، یو خاص کنټکسټ کې ژوند کړی دی. and this is how he saw the world. او رومانټیسایز یې کړلو، یا مطلب د هغه آیډیل و چې هغه وایي چې دا پښتون فطرت مې دومره مسلمان دی که څنګه دی، دومره اسلامي دی، که اسلام نه و نو هم به مسلمان وم. اوس داسې ګوره، داسې زمونږ کانشیسلی یا انکانشیسلی د پښتنې ټولنې روایات چې بیخي چې کوم د ټمپورل بیسز لري، ته هغې ته هم وایې چې لکه دا هم ډېر اسلامي کار دی. آنر کیلینګ، سوره ورکول، دغه ټرایبلسټک چې کوم سټرکچر آف ریسپانسبلیټیز دي چې د څه شي ښکار زمونږ دومره ستر، دومره تکړه، دومره په کام مین، دومره پروګریسیو سړی هغه یې رانه پکې وخوړلو. نو مطلب دا دی، او څومره ځوانان یې رانه خوړلي دي. د دې کلیکټیو ریسپانسبلیټي د لاندې مونږ انډیویژوال ریسپانسبلیټي لپاره لکه څنګه هغه په قرآن کې دي که په حدیث کې دي چې د پلار په سر به پلار زوی نشي نیولی او د زوی په سر به پلار نشي نیولی. نو یو مونږ دغه انډیویژوالسټک هغه غواړو، ځکه چې مونږ نن فکر نه کوو چې په دې سټرکچرز کې دننه مونږ ترقي کولی شو. ښه، یو پوینټ آی ډونټ نو، ها په دې باندې به لږه خبره وکړو. ریاست زموږ سره دویم ظلم بل کړی دی چې په ځای د دې چې دې راشي او ما ته ووایي چې دا ته څه کوې، دا غلط کار دی. آنر کیلینګ غیرت نه دی. پلانا ډینګا تره تربور وجل، په یو ځمکه باندې مړي کول، بیا د ورور په سر کې ترزوې نیول او پلان، دا اسلامي کار نه دی. دا د غیرت کار نه دی. دا د نرتوب کار نه دی چې ته په سوره کې خپله خور لور ورکوې چاله. دا د کوم ځای غیرت او نرتوب شو. خو دا ټول بد عملونه یې ورته رومانټیسایز کړي، آزاد قبایل او پښتون او پلانا او غیرتي او مسلمان او کیسې. بیا موږ هم نادانسته طور باندې نه پوهېدلو چې هلکه دا سټرکچرز تاسو وګورئ چې چېرته ما مخه نیسي، چېرته مې ترکې له نه پرېږدي. کلیکټیویزم ټوټلیټیرینزم وي، او ټوټلیټیرینزم انډیویژوال فریډم نه راوړي. او چې انډیویژوال فریډم چېرته نه وي هلته به فریډم آف مایند نه وي، او چې فریډم آف مایند نه وي هلته به ساینس او ټیکنالوژي او علم او فلسفه نه وي. چې فریډم آف مایند نه وي په هغې کې به ابستریکټ تھینکینګ نه وي. او چې فریډم آف مایند نه وي هغه به بیا همداسې په غارونو کې اوسېږي، همداسې به چې کوم دی که نه خوار وزار وي لکه مونږ. کله هم یو خبره زه بله اخري کومه، بیا په ډیټیلز کې نه ځو. هر څوک چې راته راځي راته وایي چې ته مونږ له پکار دی چې مونږ د مسکولینټي تعریف بدل کړو. مسکولینټي نرتوب ستا یو خاص تعریف دی. لطیف لالا یو نوی تعریف راوړلو په خپل عمل سره د نرتوب. زه دا فکر کومه دا نرتوب هم کوټ ان کوټ استعمال کوي، بد شی نه دی. خو زه یو شانتې ګورم، ته به یې بل شانتې ګورې. ته به دې ته نرتوب وایي سی فار انسټنس چې مطلب آنر کیلینګ ښه کار دی، زه به دې ته نرتوب نه وایم، ځکه چې آنر کیلینګ ته څه کوي چې زما مطلب خور ده، لور مې ده، زما عزت یې خراب کړو. هلکه ته دومره کمزوري سړی یې، ستا دومره وړوکی عزت دی چې وړوکې ماشومې له دې په لاس کې ورکړی دی. ما خو وړوکې ماشومه ده، د 15 14 کالو ماشومه ده. نو ماشومله چې ته یو نازک او قیمتي شی په لاس کې ورکړې ماته یې به یې مطلب څه له تا د ښځې سره خپل عزت اسوشیټ کړی دی. ته په خپله په تا کې څه شی نشته دی چې خپل عزت را جوړ کړي که نه. نو آنر کیلینګ نرتوب دی. نو مطلب بیا یو خاص وضع کته بس نرتوب دی. زه دا فکر کومه چې زمونږ قامي تحریک له زمونږ چې کوم مزاحمتي علامتونه دي، زمونږ چې کوم لینګویج دی او مزاحمتي علامتونه، هغه ټول د ټرایبلسټک چې کوم لینګویسټک سټاک دی، او هلته چې کوم د نرتوب او د غیرت او یا مثال داسې نور چې کوم
هغه دی څه نوم دی سمبلایز شوی دی هغه تاسو راوړي یو نرم یو خاص مینینګز په قبایلي معنو کې ورکړی دی که نه او د شملو وطن ته راشه چې شملې درته په سر کو د دې مطلب دا دی چې صرف چې کوم دی که نه دا کلیوال او شملور او دغه شی چې کوم دی که نه بس دا میلمه پالنه ده او دا غیرت دی او دا هغه دی تاسو ری انفورس کوئ همغه خویونه همغه شیان په نوم د کام پرستۍ شاوینیزم هم روان کړی دی مونږ ډېر په بخښنې سره یو خبره کوم داسې ادارې داسې کلتور داسې علامتونه زه دا فکر کوم چې زمونږ قامي تحریک ته نوي ښاري سمبلز راوړل غواړي د تعلیم یافته میډل کلاس ښاري ځوان ژبه او علامتونه چې تر څو موږ دا نوي راوړي دا قبایلي ژبه قبایلي روایتونه دا زه فکر نه کوم چې موږ لا ګټه راکوي د تحریک په حیث باندې آخري خبره کومه خبره ډېره اوږده شوله خو زما په خیال جوړې زړه مې راپړسېدلی و موږ له پکار دي چې دغه د ښاري ځوانانو تعلیم یافتو د یونیورسټۍ پاس خلکو دغه د نړۍ سره د آشنا خلکو ځوانانو د ټیک ټاک سره د آشنا ځوانانو د فیسبوک ځوانانو دغه چې کوم میوزیک بینډز دي دا ښکلي ځوانان هم چې کوم دي د ښار چې څنګه کیدی شي د دې ژبه راوړل غواړي داسې په نن دور کې اټلیسټ ډېر په ډیټیل کې به بیا لاړ شم که جنرالایز کم خبره خو په نن دور کې یا اورال داسې شوي دي چې ټرند سیټ کوي د ښار خلک ټرند ښار سیټ کوي په ښار کې اسان خلک موبیلایز کیدی شي خو ستا ځوانان چې کوم دي په ښار کې اوسېږي په حیات آباد کې اوسېږي دلته په پېښور ښار کې اوسېږي دله ستا تحریک هغه ژبه نه ده راوړې هغه علامتونه یې نه دي راوړي تا د یو مسکولن سړي یو پښتون ته وګوره که نه چې تا ورته څنګه په خپل قامي شاعرۍ کې څنګه ښودلی دی چې هغه انسپایرډ دی د دې قبایلي اخلاقیاتو نه که نه انډیویژولیسټک ښاري میډل کلاس تعلیم یافته ځوانانو چې په خپل سلف ریلاینټ خلک وي او انډیویژوال ریسپانسبیلیټي علي ګوره د انډیویژولیزم نه خلک ولې یریږي د فریډم اهم اسپیکټ چې کوم د ریسپانسبیلیټي ده دا د ایگزسټنشل چې کومه فلسفه ده دا ساخت وغیره دا خلک وګورئ فریډم ځان سره ریسپانسبیلیټي راوړي او موږ پښتانه قبایلي خلک په ایکسټینډډ فیملیز کې په ایکسټینډډ سټرکچرز کې چې په خپله به هیڅ نه کومه د تره زوی به مې هم بچ کوي د خلکو نه او که غلا مې وکړم بچ کوي به مې او که دوکه مې چا سره وکړم بچ کوي مې او وروره چې کوم دی که سړی مې مړ کړم بچ کوي به مې او وروره چې کوم دی که نه مزدوري به هم نه کومه راته ګټي یې نو ته په داسې سوسایټي کې سیلف ریلاینټ ځوان انډیویژوال ښه بلکل هغه مطلب یاره دغه شان موږ ته ایډیالایز کول غواړي پښتانه هغه نیچن صحت پورې چې کوم دی که نه ورته هغې زه وایم چې دغه څو پورې چې مونږ په وګړو باندې په انډیویژوال باندې باور نه وي کړی او ما چې درته اربنایزد خلکو چې کوم اخلاقي نظام او ژبه او علامتونه او د ښه او بد معیارونه یاد کړل په هغې کې د انډیویژولیزم دغه عنصر زیات دی په هغې کې پروګرسیو عنصر زیات دی د هغه لینګویج پروګرسیو ده نو تر څو چې موږ دا نه وي کړی دا قبایلي سټرکچر یې نه خلاصولی شي نه ښه ورځ موندلی شو او نه چې کوم دی که نه مطلب زه فکر نه کوم چې موږ به ګوره های پالیټکس های تھینکینګ دا په قبایلي خلکو کې کیدی نشي د ده ډېر محدوده ورډ ویو وي د ده فکسډ ورډ ویو وي د ده انټریکشن هم د نورو ټولنو سره کم وي او غواړي هم نه دی په هغه خپل غار کې خوشحاله وي هغه خپل د اخلاقي غار یې نه دی کنستلی په هغې کې پروت وي
نو دغه زما فکر دی، نظر دی په دې باره کې. زه بیا په دې موقع باندې د ټولو پښتنو سره د لطیف لالا مونږ اوس هم پښتانه ناست یو، په دې غم ناست یو، دا اوس هم دلته ناست یو، مفکوره کې ملګري راغلل، دعا یې وکړله. نو دغه غم د خدای په مونږ باندې اسان کړي. زه بیا د دې یو خبرې بالکل خلاف یم چې خلک وایي چې په پښتنو کې به بل لطیف لالا پیدا نه شي. د دې خو مطلب دا شو چې لطیف لالا خدای مکه دومره کمزوري سړی و چې هغه لکه څوک هم دومره دنیا د خدای ځوانان یې روزلي دي. د ده آیډیل چې کوم وو او د دا 50 کاله چې کوم په دې ځوانانو کې تاسو مړه صرف لاړ شئ دې کچرو له لاړ شئ. دلته چې کوم ځوانان حجره یې جوړه کړې وه او ځوانان به یې پویول او اکیډمیک نو دې سړي دومره خلک روزلي دي او د دومره خلکو آیډیل دی. نو پښتانه خو بیا داسې نه دي چې جنټیکلي کمزوري دي. دغه د لطیف لالا دي غوندې آیډیل چې کومي دا د دوی چې کومه لاره ده، دوی د خپل دغه ډېره سخته لاره وه چې دوی په کمو وختو کې کړې. دوی موږ ته اوس لاره جوړه کړې ده، پلونه پراته دي، په دې پسې بیا لږ مزل دی پسې ورځو به، داسې بیا به موږ نه پس به څوک نور راځي نو هغوی له به موږ لږه لاره سیده کړې وي. نو د لطیف لالا دغه زیار دغه هغه به پښتانه کله هم هیر نه کړي. بیا د اف سی آر ښکار چې ډېر وخت پاتې پښتانه شول دا خو به یې بالکل نه کړي هیر. ټول عمر یې د قبایلي اخلاقیاتو د دې په ضد سیاست وکړلو او ډېره ګټه یې راوړې ده د لطیف لالا سیاست. په قبایلي ټولنه کې یاره داسې څوک نه و چې هغه په لطیف لالا پسې نه دي جړلي. قسم دی چې لکه هغه کا مطلب لطیف لالا خو بدنام کوټ ان کوټ په دې و چې دی چې کوم دی کامپرست دی، دی لیفټیسټ دی، دی چې کوم دی که نه مثال خبره سیکولر ورډ ویو لري چې په دې سړي باندې او دی چې کوم دی که نه مطلب انډیویژولیسټیک او دغه چې کوم دغه ماډرن سټرکچرز قایل سړی دی، د قبایلي سټرکچرز نه دی. خو د دې باوجود لکه ارسپیکټیو چې څوک نیشنلیست دی که نه دی خو په دې سړي یې جړلي دي. د دې سړي نه ډېره دنیا پناه وه او ډېر مطلب خو مونږ فخر کوو مونږ کې ژوند تېر کړلو او خدای دې چې کوم دی که نه جنتونه نصیب کړي. ځوانان شته دی، کام شته دی، دا خو یو قافله ده روانه ده، یو پروسه ده، یو پروسس دی روان دی. نو خدای دې روح ښاد لري. زموږ د ټولو مشرانو ستاسو ټولو ډېره مننه، مهرباني.